کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست لخوا دغه استنادي دیوال د سرکانو ولسوالۍ اړوند د دونهي په سیمه کې د 198 متره په اوږدوالي سیلابي خول ته جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې په مټ به یې د دونهي سیمې شاوخوا 1300 کورنۍ د سیلابونو راوتلو له زیان وژغورل شي. دیوال چې 3.3 میلیونه لګښت باندې جوړ شوی 1300 کورنۍ ورسره په دې کې په امن کې شوي او یو 2 به ښوونځي دي یو به مدرسه. نو دا په دې سره د سیلاب د دغه نه ضرر نه بچ شي. وروسته موږ ډاډ اطمینان درکوو په کونړ ولایت کې چې دا یو غرنۍ سیمه ده او سرحدي ولایت دی. نو همدارنګه سرحدي ولایتونه هر چیرې چې دي د امارت اسلامي خاص توجه ورته ده انشاءالله. بل پلو د دې پروژې په تطبیق سیمه ییز خلک خوښ دي. وایي کور او کلی یې د سیلابي اوبو له زیانونو وژغورل شو. 1.5 فامیله د دې دیوال د جوړېدو سره انشاءالله د هغه افت نه چې کوم سماوي احتمالي افت و د هغې نه انشاءالله الله وژغورل او وبې ژغوري. ډېره فایده پکې ده. سیلاب چې دی د ناولۍ د طرفه به راوته او ډېر سخت تقریبات به یې کول. ډېر کورونه په متضرر وو. الحمدلله چې دغه کورونه چې دی اوس په امن کې شو، ځمکې هم په امن کې شولې. انشاءالله دا کوم دیوال چې موږ کړی نو د کیفیت له نګاه نه ډېر ښه شوی. په ډېر هغه کوم سټنډرډ کوم پروپوزل مطابق چې موږ ته راکړل شوی په همغه مشخصات هم ترسره کړی او ولس ته انشاءالله ډاډ ورکوو چې دغه دیوال د کوم مشخصاتو باندې چې راکړل شوی په همغه مشخصاتو هم تطبیق کړی. د یادونې وړ د ورته پروژې د همدې ادارې په مالي مټ د کونړ په نورو سیمو کې هم په پلان کې نیول شوي دي.